په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د احصایې descriptive نوعیت تشریح کړم. درې رقمه احصایه معمول محاسبه کوي. یو descriptive statistic ده چې په هغو کې تاسو ته هغه اوسنی وضعیت وي. بل diagnostic ده چې په هغو کې تاسو ته د یو مشکل عامل تشریح کوي. او بل هم perspective ده چې په هغو کې تاسو ته د یو آینده وضعیت وي. مثلا په descriptive کې تاسو ته دا وایي چې یو محصول فیصدي څومره ده. په diagnostic کې تاسو ته وایي چې د محصول فیصدي ولې 50% ده یا د یو محصول ولې 100% نمرې وړي. صحیح شو. او بل perspective ده، مثلا که یو محصول درس ووایي د ده به نمرې څومره وي. دا درې رقمه احصایه ده. نن زه غواړم تاسو ته descriptive statistic په اکسل کې محاسبه کړم په ډېر ساده شکل باندې. ډیټا به ټوله انتخاب کړئ د اول محصول، دوم، درېیم او څلورم محصول لپاره. دا چې ټوله انتخاب کړله تاسو په ډیټا ټاب ته ولاړ شئ. ډیټا ټاب ته چې ولاړلی په ډیټا انالیسیس باندې به کلیک کړئ. ډیټا انالیسیس ته چې راغلی په دې ځای کې به descriptive statistic پیدا کړئ. descriptive statistic کوم چې پیدا کړ ډیټا د input range تاسو باید ډیټا ټوله انتخاب کړئ. صحیح شو. ډیټا مې انتخاب کړله. لیبل ان فرست رو د دې په خاطر به دا انتخاب کړئ چې دغه اول رو چې ده د موږ د محصول 1 2 3 4 چې دی دا عدد نه دی، دا ټکست دی. دا به ورته انتخاب کړئ. د output range یعنې په کوم ځای کې تاسو خپل ځواب غواړئ ځای به ورته انتخاب کړئ. زه غواړم چې د نتیجه په دغه سیل کې ووینم. کوم رقم statistic غواړئ نو دا به انتخاب کړئ. summary statistics. دا نور شیان به بیا په بل ویډیو کې وګورو. نو summary statistic باندې چې کلیک کړم اوکې. چې کله مو اوکې کړ تاسو د هر محصول لپاره په ډېر تشریحي او مشخص شکل باندې تاسو وینئ چې د هغو لپاره اوسط محاسبه شوی دی، standard deviation ورته محاسبه شوی دی، standard error محاسبه شوی دی، variance محاسبه شوی دی، kurtosis of skewness چې یعنې دغه ارقام په کوم اندازه باندې منظم پخش لري یا توزیع شوي دي، څومره standard deviation یې دی، 1 دی، 2 دی، 3 دی که 6 دی. رینج یې درته محاسبه کړی دی، مینیمم او مکسیمم یې درته محاسبه کړی دی، مجموعه یې د دو درته محاسبه کړی دی او کاونټ یې چې څومره تعداد یا دفعات یې ډله شوي دي. نو که چېرې دا تاسو وګورئ په یو کلیک باندې تاسو د ټولو محصلینو لپاره تاسو دا محاسبه کولی شئ. د څلورم محصل لپاره، د درېیم محصل، د دوم محصل، د اول محصل لپاره. نو ډېر ساده دی. که چېرې دا تاسو په ریاضي کې په قلمي شکل باندې کوئ یا کالکولیټر باندې کوئ نو ډېر وخت نیسي چې تاسو هر یو فورمول محاسبه کوئ او وخت پرې تېروئ. په اکسل کې په ډېر ساده شکل کېږي. بیا یې تکرارومه د دې په خاطر باندې چې تاسو دا descriptive statistic راولئ. ډیټا ته به ولاړ شئ. په ډیټا انالیسیس باندې به کلیک وکړئ. descriptive statistic به پیدا کړئ. دا هم چې پیدا کړو په input range کې به خپله ډیټا انتخاب کړئ. لیبل باندې به کلیک کړئ او summary statistic به ووایئ اوکې به کړئ. نو تاسو ته به دا نتیجه درکړم.